السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. په 2022م کال کې کېدونکي شل اوريزه نړیوال جام کې د افغانستان لوبې معلومې شولې چې د ډیرو قوي ټیمانو سره دي. ورسره محمد نبی ساحل وایي د څو نورو کلونو لپاره هم په ملي لوبډله کې لوبېږم. په ملي لوبډله کې مې د خپل زوی سره یوځای لوبېدل غټ ارمان دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د محمد نبی په اړه په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه به نور د نړیوال کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو اوس داسې ښکاري چې هغه به د څو نورو کلونو لپاره هم په ملي لوبډله کې لوبېږي. محمد نبی د خپل زوی اساني ساحل په اړه هم غږېدلی دی او ویلي دی چې هغه یو ښه لوبغاړی دی او زده کړه کوونکی لوبغاړی دی، خو په وینا هغه زما د نوم پر سبب تر فشار لاندې وي او خلک ترې د ښه لوبې تمه کوي. نوموړی زیاتوي چې حسن زما په پرتله ډېرې اسانتیاوې او سهولتونه لري. هغه وخت چې زه ځوان وم ما هیڅ نه درلودل، خو اوس دی زما د لوبو له سامان څخه ګټه اخلي. د یادونې وړ ده چې د محمد نبی زوی اساني ساحل ته هغه وخت د رسنیو پام واوښتی چې په وروستیو کې ښه وځلېدی او ترڅنګ یې پلار او زوی د دوبۍ له یو کلب بخاطر سره یوځای ولوبېدل. په 2022م کال کې کېدونکي شل اوريزه نړیوال جام کې د افغانستان لوبې معلومې شولې. د افغانستان په ګروپ کې ډېرې قوي لوبډلې شته، لکه انګلند، نیوزیلند او استرالیا. نور دوې لوبډلې لا تر اوسه پورې نه دي معلومې، هغه به د لومړي پړاو څخه راځي. د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 22مه نیټه د انګلند سره ده، د اکتوبر په 26مه نیټه د نیوزیلند سره لوبه ده. د بلې لوبډلې سره چې تر اوسه معلومه نه ده د اکتوبر په 28مه نیټه به یې لوبه وي، د بلې لوبډلې سره به یې د نومبر په اوله نیټه باندې لوبه وي او د استرالیا سره به د نومبر په 4مه نیټه لوبه وي. د کریم جنت په شی توپ اچونې او توپوهنې سره خپله لوبډله بریالۍ کړه. نن د بنګلادیش پریمیر لیګ کې کریم جنت یوازې یو اور ترسره کړ، یوه وکټ یې ترلاسه کړل او 7 منډې یې ورکړلې او په توپوهنه یا بیټینګ کې په 14 توپونو باندې 18 منډې وکړلې او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. افغانستان په یوې لوبې ګټلو سره 3 ګامه مخکې راوړاندې سو. افغانستان او نیدرلند ملي لوبډلو ترمنځ د تېره ورځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ پیل سوه چې پکې لومړۍ لوبه افغانستان په 14 منډو بریا خپله کړه. له دغه سیالیو ګټلو وروسته افغانستان په 4 سیالیو کې 4 ګټلې دي چې 40 پوینټونو سره د ورلډ کپ سوپر لیګ 8م مقام ترلاسه کړ. افغانستان له دې وړاندې په ورلډ کپ سوپر لیګ کې یوازې 3 لوبې کړې وې چې په ګټلو سره یې 11م مقام درلودی. افغانستان که روانه لړۍ 3-0 وګټي نو د انګلستان، بنګلادیش او آیرلند وروسته به په 80 پوینټونو سره ورلډ کپ سوپر لیګ کې 4م مقام ترلاسه کړي. د ورلډ کپ سوپر لیګ په جریان کې هرې لوبډلې ته 450 اوريزه سیالۍ ورکړل شوې دي چې په هره لوبه ورته 10 نمرې یا پوینټونه ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې افغانستان خپله دویمه لوبه سبا د جنوري په 23مه نیټه د نیدرلند لوبډلې خلاف سهار 11 بجې او 10 دقیقې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان ورو توپ اچوونکی ظاهر خان پښتين د پاکستان سوپر لیګ کې د ګډون په موخه پاکستان کراچي ښار ته رسېدلی دی. نوموړی چې د پاکستان سوپر لیګ کې د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبېږي کراچي ته رسېدلی دی او د خپلې لوبډلې اسلام آباد یونایټډ سره یوځای شوی دی. د یادولو وړ ده چې د ظاهر خان پښتين څخه مخکې بیا د افغانستان بل چټک توپوهونکی حضرت الله زازی هم تېره ورځ د پاکستان کراچي ښار ته رسېدلی دی. هغه بیا د پېښور زلمي لوبډلې لپاره لوبېږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.